بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل له صحابه کرامو سره کښېناست. لومړی له ابوبکر صدیق نه پوښتنه وکړه په نړۍ کې څه خوښوې؟ هغه وویل 3 شیان خوښوم: ستاسره ناستې، تاته کتل او په تا باندې خپله شتمني لګول. بیا یې وویل ای عمره ته څه خوښوې؟ هغه وویل 3 شیان خوښوم: په روا امر کول که څه هم پټ وي، له ناروا راګرزول که څه هم ښکاره وي، او حق ویل که څه هم ترخه وي. بیا یې وویل ای عثمانه ته څه خوښوې؟ هغه وویل 3 شیان خوښوم: د ډوډۍ ورکول، د سلام خپرېدل، او د شپې لمونځ چې خلک ویده وي. بیا یې وویل ای علي ته څه خوښوې؟ هغه وویل د میلمه درناوی، د دوبي روژه یعنی د دوبۍ روژه، او له دښمن سره جګړه. بیا یې ابوذر وپوښته. هغه وویل په نړۍ کې 3 شیان خوښوم: لوږه، ناروغي او مرګ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صلی الله علیه وسلم وویل ولې؟ هغه وویل لوږه د زړه نرمي لپاره، ناروغي د ګناه سپکوالي لپاره، او مرګ د خپل رب د ملاقات لپاره. همدغه مهال جبرئیل علیه السلام راغی او ویل زه هم 3 شیان خوښوم: د رسالت، رسول صلی الله علیه وسلم د امانت ادا کول، او د غریبانو سره مینه. بیا لاړه او بیرته راغی او پر دوی د رب سلام وړاندې کړ او ویل ستاسو رب هم له نړۍ 3 شیان خوښوي: د الله جل جلاله یادونکې ژبه، ویریدونکی زړه، او پر کړاوونو صبرناک بدن. خدای جل جلاله دې زمونږ او ستاسو دا ټولې ښې ګڼې په نصیب کړي، او د نیکو اعمالو توفیق دې خدای جل جلاله او مونږ او تاسو ټولو ته راکړي. آمین ثم آمین. د ثواب په خاطر یې نورو ملګرو سره شریک کړئ. یوه غوښتنه کوم که چېرته تاسو ته زمونږ دغه لیکنې یا دغه ویډیوګانې ښې لګیږي نو مهرباني وکړئ، موږ ته کمنټ وکړئ او نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.